أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. الله پاک بیان کوي ردی خبرې چې پزمکه اسمانونو کې چې څومره شیزونه دي دا ټول د الله پاک ثنا او تسبیح وي. او په سوره بنی اسرائیل کې الله پاک فرمایي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. هیڅ یو شی داسې نشته مګر هغه د الله پاک تسبیح بیانوي. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن الله پاک وایي تاسو د دغه شیزونو تسبیح هغه نه پیژنئ، تاسو پې نه پوهیږئ. نو دلته الله پاک فرمایي چې آیا ته نه ګورې ان الله یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، چې تسبیح بیانوي الله پاک لره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. والطیر صافات، او مارغان چې خورونکي د څانګونو دي، د وزرو دي، چې خپلې وزرې خورې کړي، په دغه حالت کې هم د الله پاک تسبیح هغه وایي. کل قد علم صلاته وتسبیحه، هر یو لره الله پاک پیژني صلاته منځ د هغه، وتسبیحه او تسبیح ویل د هغه. نو الله پاک د دې هر شیز د مانځه په طریقه باندې او د هغه په تسبیح باندې پوهه دی. چې اشاره ده پدې کې چې که څوک اعتراض کوي چې دا څنګه تسبیح وای، نو الله پاک وای تسبیح تعالی وای او کمالی وای. نو چې مالی وای نو الله پاک وای زره دې په تسبیح باندې پوهیږم، د ده په مانځه باندې زه پوهیږم. که ته پوه نه شوې نو څه غټه خبره. دویم توجیه ده کل قد علم صلاته وتسبیحه، هر یو یقینا پیجنی صلاته طریقه د مانځه خپله، وتسبیحه او تسبیح ویل خپل، هر یو په دې باندې پوهیږي. ځکه په سوره طه کې الله پاک فرمایي واعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الله پاک هر شی پیدا کړی دی بیا یې هغه ته هدایت کړی دی، یعنی لارې هغه ته ښودلې ده. نو هر شی په خپله طریقه باندې هغه پوهیږي. چې غټ غټ عقلونو والا هغې ته حیران. په ځنګلو کې ځناورو ته انسان خیال وکړي نو څومره په عجیبه طریقه باندې هغو د خپل خوراک پیداګیر کوي، او څومره په ناشنا عجیبه طریقو باندې هغو خپل جالې او خپل کورونه جوړوي. په غارونو کې په څنګه عجیبه طریقه باندې هغو خپل زیګونه جوړ کړي.
غټ غټ عقلونو والا هغې ته حیران. دا هم د دغې دلالت کوي چې الله پاک وایي ثم هدا، هر شی مې پیدا کړی دی بیا مې هغه ته لار ښوولې ده. نو الله پاک فرمایي چې هر یو لره الله پاک پیژني منځ د هغه او تسبیح د هغه. والله علیم بما یفعلون، الله پاک پوهه دی په هغه څه چې دوی کوي. ولله ملک السماوات والارض والى الله المصير. په دې آیت کې الله پاک د خپل وحدانیت دلایل بیانوي چې خاص الله پاک لره اختیار د اسمانونو او د ځمکې دی. د الله پاک سره هیڅ څوک شریک نشته او د الله پاک سره هیڅ څوک په دې شیزونو کې معاون نشته، نه الله پاک دغه خدایي اختیارات چاله ورکړي. وإلى الله المصير، او خاص دی الله پاک ته ورګرځیدل. وس الله پاک مثال بیانوي ځکه په دې مثال سره د انسان ذهن ته خبره او پوهه راځي. نو الله پاک وایي الم تر ان الله، آیت نګوري چې یقینا الله پاک یزجی سحابا، شړی وریځو لرا یعنی روانوي وریځې، ثم یؤلف بینه، بیا جوړخ راولي په مین د ټوکړو د دې کې. څه وریځې د هغې سایډ نه را روانې سره دینه دا ټولې الله پاک بیا یو ځای کې. ثم یجعله رکاما، بیا وګرځي دی لرا لاندې باندې، قد په قد باندې دا وریځې وګرځي. فتر الودق یخرج من خلاله، پس تینې غټ باران یخرج چې راوځي من خلاله د منځ د دې. وينزل من السماء من جبال، او راوری الله پاک د طرفه د اسمان نه یعنی د وریځو نه، من جبال چې پشان د غرونو دی یعنی کل جبال، دغه وریځې پشان د غرونو باندې غټ غټ غرونه دي هغه روان دي. فیها من بردن، چې پدې کې بعضی گلی دي. فیصیب به من یشاء، پس رسی دی لرا چالره چې اغواړي، ویصرفه عن من یشاء، او اړی دی لرا د هغه چانه چې اغواړي. نو الله پاک پدې کې د خپل وحدانیت دلایل بیانوي چې ګوره د وریځې د حالت ته انسان وګوري نو څنګه په تیزۍ باندې د یو زیږي نه بل زیږي ته دازي، او بیا ردی په منځ کې الله پاک وایي موږ څنګه په عجیبه طریقه باندې جوړخ او جوړ راولو، او دغه د غرونو په شانتي وریځې دا د یو زیږي نه بل زیږي ته حرکت کوي، او په دې کې په منونو اوبه چې هغه په دې وریځو کې دي، لیکن یو ساسکه اوبه ردې نه نشي راتلی تر څو پورې چې الله پاک حکم نه کړي. کله چې الله پاک حکم وکي نو الله پاک وایي فتر الودق یخرج من خلاله، ته په خپله ای زما بنده یعنې چې ردې د منځ نه دا اوبه دا بیا راورېږي، دا غټ غټ څاڅکې راځي، او یوازې اوبه نو بلکې کله په دې کې چې الله پاک وغواړي نو د دې نه ګلی هغه هم راورېږي. نو وریځ دغه یوه وریځ ده، د دې نه ګلی هم راځي، د دې نه واوره هم راځي، او د دې نه اوبه هم راځي. چونکې په ګلی کې نقصان هغه اکثر ډیری او دا یې د عذاب په شکل کې. نو الله پاک وایي
چې تیینې دی لره چې چا لره الله پاک وغواړي نو دا ورته رسوي او چې چا لره وغواړي نو الله پاک دې دا اړی بیا داسې نه ده چې په هر ځای باندې وریځ راغله نو دا باران به کېږي ږلۍ به کېږي یا واوره به کېږي نه کم ځای چې الله پاک وغواړي هلته به کېږي د چا نه چې الله پاک وغواړي د هغه ځای نه به دا ګرځي نو الله پاک فرمایي یکاد سنا برقه یذهب بالابصار نږدې وي چې پړق د برېښنا د هغې یعنې د دغې اسمان د دغې وریځو دا پړق چې دی یذهب بالابصار چې بوزي نظرونه یو کتاب چې د هغې نوم د فرشتو کې عجیب حالات په هغې کې لیکلی دي چې کله فرشتې د دې نه دا کوړه تمبی نو دغه برېښنا او دا پړق دا کېږي او دا وریځې د یو زیږي نه بل زیږي ته دا شړي ردې دپاره چې دا حامله او د باران دپاره استعداد په دې کې پیدا شي یقلب الله اللیل والنهار بدلوي را بدلوي الله پاک شپې او ورځ لره یعنی انسان دې ته ګوري چې هر ورځ شپه او ورځ راځي نو آیا دا څوک بوزي او څوک داسې ذات دی چې دا شپه تیاره ختمي او رڼا راولي او یا د ورځې دا رڼا ختمي او د شپې دا تیاره راولي الله پاک وایي ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار یقینا په دې کې خامخا عبرت دی د پاره د خاوندانو د عقل څوک چې عقل لري نو د هغو دپاره په دې کې عبرت دی او څوک چې دغه شانتې د ډنګرو ځناورو په شان زندګي تیری نو هغه د دې نه عقل نشي اخیستی لکه څنګه چې د دهریو نظریه او خیالات دي هغو وایي چې د دنیا دا نظام دا خود به خود چلیږي د دې دپاره څوک چلیدونکی ذات نشته بس خود به خود شپه راځي او خود به خود ورځ راځي او دغه شانتې نور او سپوږمۍ او دا نظام دغه شان چلیږي نو رده سره یو پیره د یو نیک سړي مناظره راغله او وخت او ټیم دای مقرر کو چې کله ټیم مقرر شو بعضو لیکلی دي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله دا مناظره وغوښته نو د ټیم نه وروستو راغی چې کله د ټیم نه وروستو راورسید نو د دهریه د بادشاهي وقت ته ووی چې مناظره ما وګټله ځکه د خپل ټیم ته راونه رسید نو دغې کس ورته ووی چې صحیح ده تا وګټله خو صرف زما خبره واوره چې په ما ولې ناوخته کو نو هغه وی څه وجه وه چې تا ناوخته کو وی زما زیږی د دې دریاب نه پورې طرف ته چې په منځ کې سیند یا دریاب بهیدو نو د راوړېدو دپاره څه سوارلي او څه انتظام نه و نو زه ودرېدم نو خود به خود یو ونه هغه راغله او بس اره شوه او د هغې نه تختې جوړې شوې او بیا په هغې باندې میخونه او کښتۍ او زه پکې کېناستم او دې خوا راواوړېد نو هغه اواز وکړو چغه یې وواله چې ګوره د ده په دماغو کې هم فرق دی داسې چېرته کیدی شي چې یو ونه په خپله راتاو شي او په خپله باندې اره شي او بیا د هغې نه کښتۍ جوړه شي او ترکاڼ نه او د په دې میخونه ټکوالی شي او بیا د کښتۍ چلوونکی نه چې هغې ته ملاح وایي هغه نه او کښتۍ دې خوا راواوړي او دی پکې کښېني داسې کیدی شي دغه کس ورته وویل چې دا نشي کیدی دا معمولي شی معمولي یوه ونه داسې نشي کیدی نو دا دومره لوی نظام او د دنیا دا ټول نظام دا څنګه خود به خود داسې چلیدی شي چې یوه ونه هغه ته نه منې او د ټولې دنیا نظام منې نو فیصله د هغه په حق کې وشوه دهریه هغه مناظره وبیله نو الله پاک فرمایي چې ګوره انسان صرف دې ته خیال وکړي چې د شپې او ورځې دا کم نظام دومره په ترتیب سره ځي او راځي او کله شپه اوږدېږي کله ورځ اوږدېږي
دا نظام په یو خاص ترتیب سره روان دی. نو الله پاک وایي چې دې ته هم انسان سوچ وکي، نو چې کم د عقل خاوندان دي د هغو دپاره په دې کې عبرت دی چې دومره نظام دا په غیر د یو ذات او د یو مالک نه دا نشي چلیدی، او هغه مالک نه دی مگر الله پاک دی. الم ترى آیت نګورې ان الله چې یقینا الله پاک یسبح له تسبیح بیانې د دې الله پاک د پاره من هغه څوک فی السماوات والارض چې په اسمانونو او ځمکه کې دي، والطیر او مارغان، صافات چې غوړونکي د وزرو دي، کل قد علم هر یو ته معلوم دی، صلاته منځ خپل یعنی طریقه د منځ خپل، وتسبیحه او تسبیح ویل، او دویمه معنا کل قد علم ټول یقینا پیجنی الله پاک صلاته منځ د هغه، وتسبیحه او تسبیح ویل د هغه، یعنی د دې ټولو شیزونو الله پاک د دو منځ او د دو تسبیح ویل دا الله پاک په دې باندې پوهیږي او هغه پیژني. والله او الله پاک علیم پوهه ده بما یفعلون په هغه څه چې دوی کوي، ولله او خاص الله پاک لرا ملک السماوات والارض بادشاہی د اسمانونو او ځمکې ده، وإلى الله المصير او خاص دی الله پاک ته ورګرځیدل دي. الم ترى آیت نګورې ان الله یقینا الله پاک یزجی سحابا روانوی وریځو لرا، ثم یؤلف بینه بیا جوړښت راولي په بین د دې کې، ثم یجعله رکاما بیا ګرځي دی لره لاندې باندې، فتر الودق پس تینې غټ باران، یخرج من خلاله چې راوځي د میند دینا، وینزل او راوری من السماء د طرف د اسمان نه، من جبال چې پشان د غرونو دي، یعنی داسې وریځې چې هغه پشان د غرونو دي، فیها چې پدې کې من بردن بعضې د ګلی نه دي، فیصیب به پس رسوي دی لره، من یشاء چا لره چې وغواړي، ویصرفه او اړوي دی لره، عمن یشاء د هغه چا نه چې د چا دپاره وغواړي، یکاد سنا برقه نږدې وي پړق د برېښنا، یذهب بالابصار چې بوزي نظرونو لره، یقلب الله اللیل بدلوي را بدلوي الله پاک شپه، والنهار او ورځې لره، ان فی ذلک یقینا پدې کې
لعبرتن خامخا عبرت لأولی الابصار دپاره د خاوندانو د عقل